له ننګرهار څخه یو ښه او بل بد خبر خپور شوی. په نوموړي ولایت کې د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو د یو ستر خیانت مخه ونیوله. بلخوا بیا په دغه ولایت کې له ډاکټرانو سره زور زیاتی شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په ننګرهار کې د عملیاتو خبر لرو، خو پیل پر ډاکټرانو کوو. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو طالب مسؤل د ننګرهار په حوزوي روغتون کې پر یو ډاکټر تومانچه ایستلې او هغه په مرګ ګواښلی دی. تکرارا دغسې پیښې کېږي. ستونزه پر دې رامنځته شوې چې طالب مسؤل خپل ښځینه ناروغه د نارینه‌و بیړنۍ خونې ته وړې او ټینګار یې دا و چې باید ښځینه ډاکټره یې معاینه کړي او نارینه ډاکټر باید زما ناروغې ته وړاندې نشي. خو ډاکټر ورته وایي د نارینه‌و په واټ کې درته ښځینه ډاکټره له کومه کړو. په ترلاسه شوې ویډیو کې ډاکټر دغه طالب ته بار بار وایي په یو ډاکټر پسې خلک تومانچه وباسي. تر دې پیښې وروسته ډاکټرانو د اعتراض په توګه خپل خدمات وځنډول او د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي د ننګرهار په جلال آباد ښار، خوږیاڼو، پچیراګام، هسکې مینې، اچین، نازیانو، سپینغر، شینوارو او د رنورو ولسوالیو په مربوطاتو کې شاوخوا 1850 منه وهلي لرګي چې په 20 موټرو کې بار وو نیولي او د ځنګلونو د ساتنې ټولي ته یې لیږدولي دي. د طالبانو د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر شنبه د چونګښ پر 28مه د ننګرهار د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي ټولي قومندان محمد نواب کوچیوال په حواله لیکلي چې لرګي او نور توکي یې ټولي ته لیږدولي او له اصولو سره سم اجراعات به ترسره شي.